یو سړی راولېږي د هغه وایي چې د مسواک استعمالول په روژو کې څه دي جایز نه دي نو ته به دلیل راوړه که نه دلیل څه دی چې مسواک استعمالول په روژه کې جایز نه دي او بعضې وایي چې د مازدیګر نه وروسته نه شي او بعضې څه وایي چې لوند او د وچ پکې فرق کوي نو دا فرقونه په دین کې نه دي بیان شوي دا تقسیم په دین کې نه دی بیان شوی وعلیکم السلام اوس دلته عام حکم راغی عام قاعده ذکر شو د مسواک نو دا په روژه کې هم دی بغیر د روژه کې هم دی دا نفلي روژه کې هم دی دا فرضي روژه کې هم دی دا په هر وخت کې دا حکم دی په کوم وخت کې مسواک استعمالول عند کل وضوء په هر اودس کې د مسواک استعمالول نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی او د دې تیزی ورکړی دی ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد دا قشنت روایت دا نقل دی د جابر او د زید بن خالد نه چې هغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لیدلی عن النبي صلی الله علیه وسلم ولم يخص الصائم من غیره دا اوس نورم صریح دلیل شو چې روژهدار یې نه دی خاص کړی بغیر د روژهدار نه چې دا څه دی روژهدار دی او دا غیر روژهدار روژهدار به مسواک نه استعمالوي او غیر روژهدار به مسواک استعمالوي دا فرق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی د صحابو په وخت کې دا فرق نه دی شوی وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضی الله عنها سوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي دا ګوره څومره روایتونه چې امام بخاري نقل کوي دا د دې لپاره چې مخکې باب ولګو دعوې ذکر کړه چې مسواک به استعمالوي په روژه کې او که غیر روژه کې اوس د هغې لپاره اقوال راوړي حدیث راوړي استدلال دې کوي اوس بل حدیث د عائشة رضی الله عنها راوړي دا عام حدیث دی چې د مسواک په باره کې راغلی دی مطهرة للفم دا د خولې پاکوالی دی په دې سره خوله پاکېږي ومرضات للرب او رب په دې باندې رضا کېږي نو د الله رضا په روژه کې نه ده پکار د روژه د څه لپاره نیولې کېږي چې موږ بې الله راضي کړو د ځان مسواک کې د الله رضا پرته ده نو په مسواک والو باندې په روژې او که غیر روژې په دې کې د الله رضا پرته ده نو عام حکم دی او عام فضیلت دی د مسواک د استعمالولو نو په روژه او په غیر روژه دواړو کې استعمالولی شي ښه یو سړی دی وایي تازه مسواک مې راواغېستو تازه مسواک کې څه خوند یې پکې تریخوالی یې پکې او د لرګي خپل خوند یې ښه دا خوند زما تیر شو دا لاړې زما تیرې شوې نو دې سره روژه خرابېږي که نه نه وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه عطاء وقتادة سوي كدا ريق دا لاړې دا دم تیرې شي دا پروا نه کوي تیرې دې شي دې سره روژه نه خرابېږي حدثنا عبدان بالحديث سراوړي